تېرو په مخ کې داسې وه مثال د خبرې موږ به د خورا څخه راوتلو یعنې تقریبا 15,000 الی 10,000 پورې زموږ څخه اضافه تللې. په دا فراه ولایت کې چې ظلم سوی دی په ټول افغانستان کې بیا هم نه دی سوی. چې دی انشاءالله 24 ساعته موږ هم ګزمه لرو، موږ 24 ساعته د ولس په خدمت کې یو. باج مستند د فراه کندهار لویه لاره، هغه لویه لاره چې په اوږدو کې د تیرې ادارې امنیتي پوستو پر دې لاره د تیریدونکو موټرو د لوټلو دنده اجرا کوله. دا د هغه مهال پر دې لویه لاره د موټر چلوونکو د اعتراض ثبت شوې صحنه ده چې د پوستو له عسکرو د لوټ، ناوړه چلند او جسمي شکنجې یادونې پکې کیږي. د فراه کندهار پر لویې لارې د پوستو په نوم پاټکونو به تر ډیره د شپې مهال په بیلابیلو بهانو به یې د موټر چلوونکو له جیبونو په بېخوبیو ګټلې پیسې لوټلې. د موټر چلوونکو د پیسو یوه برخه به پر لاره لوټل کېده. د لوټل کېدونکو پیسو اندازه د عسکرو له غوښتنې، بهانو او د موټر چلوونکي له جیب سره تړلې وه. لاس یې مات کړی، پر مخ یې پرې ایستلی، پر سر باندې تېرېږي، پر پښو باندې تېرېږي. اخر زه څه وکړم؟ مشره ناست ول استاده داسې خفه یم، ما ستا پیسې کړي دي دلته په کنداغ وویل همداسې مې دغه دي. د لوټلو لپاره ولاړو عسکرو ته پیسې ورکول د رضا کار نه و او د لانجې پر مهال به خبره تر ګریوانونو شلیدو او د ټوپک په زور تر جسمي شکنجو رسېده. تېرو په مخ کې داسې وه مثال د خبرې موږ به د فراه څخه راوتلو یعنې تقریبا 15,000 الی 10,000 پورې زموږ څخه اضافه تللې یعنې پوستو راڅخه غوښتلې. هغه پیسو خو موږ تېر وو، خبره داسې وه زموږ بېعزتي ډېره کېدله، یعنې زموږ بېعزتي ډېره بې حده کېدله. یعنې داسې چې ما تاسو ته وښوله چې د موټر دروازه یې ډېر په کنداغو داسې سوری سوری کړې ده. یعنې موږ یعنې د شپې په سړک نه سوای تللی، خوله به ونه، یعنې هر داسې ځای چې به و مثال د خبرې ډېر داسې ځایونه وو چې موږ به یعنې د شپې موږ راحته نه وو چې اطمیناني اوس برای ماښام ما د کندهار حرکت کړی دی، یعنې دا یې ماته د اوس را روان یم، ماته تر اوسه لار کې څوک نه دي درېدلي. د وخت په تیریدو د فراه کندهار پر لویه لاره د پرتو پوستو عسکر د بېوسلې موټر چلوونکو پر لوټلو روږدي شول. عسکر یې په څو ډلو وویشل شول. په څو مترۍ کې موټر درول او له یوه موټره به یې تکراري پیسې لوټلې. ان داسې پیښې هم شوي چې عسکر ته د پیسو نه ورکړي او لانجې له کبله موټر چلوونکي شهیدان شوي، خو د ظالم او مظلوم، قاتل او مقتول پوښتنه یې نه ده شوې. مدیریت کې چې به تېر حکومت کې چې به یعنې موږ په دې لارې تېرېدلو یعنې د کندهار څخه راووځه برونو یو ځای څه شي غواړو، بل ځای د ترافیکو پیسې دي، بل ځای د مستوفیت پیسې دي، بل ځای د څه شي پیسې دي. هغه خو بېعزتي و، یعنې ډېر موږ په مشکله کې هغه وخت موږ ډریوري ډېره مشکل کې وه، یعنې ډېره سخته وه. ابلان خونه برای کل دنیا معلوم بود که در هر قدم اینجا 20 روپیه 30 روپیه و در با 20 روپیه اندیوالا دوستای ما را اینجا شیدا کردره دمی ادرسکند این منطقه. پر دې لویه لاره تیر 20 کلونه د لویو موټرو تګ راتګ شوی، خو موټر چلوونکي وایي له چور، تالان، وهلو، ډبولو، ظلم او وحشت پرته
کومه ښه خاطره نه ور په زړه کیږي. په اوله سره څه چې په اوله شپو کې در مازدیګره موټر خلاص وای، بیا چې دغه 1 کال 2 کاله تېر شو، شپه څه کوي د ورځې پر دغه په دا فراه ولایت کې چې ظلم سوی دی په ټول افغانستان کې بیا هم نه دی سوی. هغه انتن پر هغه انتن خو د هغه 2 انتنه وه، یو ځای د پاروت پر پله باندې و، دا ځای باندې وویشتله، پر هغه پر بل انتن باندې وویشتي، فراه ته چې کاټ سي هلته یې وویشتي، دا ګرده یو وه. دا هر څه د پولیسو په نوم یوې 15 کسیزې لوټونکې ډلې ترسره کول. دا لوټل به تر ډیره د فراه کندهار لویې لارې د آب خرما او آنتن په نوم سیمو کې ترسره کېدل. عیني شاهدان او د دې سیمې خلک وایي ډیری موټر چلوونکو به له عسکرو شته شکایتونه له مجاهدینو سره شریکول او پر وړاندې به یې د اقدام غوښتنه کوله. مشر ناست ول استاد داسې خفه، ما ستا پیسې کړي دي دلته په کنداغ ووالم، داس مې دغه دي. د دغې پوستې و د هغې پوستې ظلم په ټول افغانستان کې یو د نورک دا بل ځای نه دی. څه چې فراز اوس خو داسې خوشحاله پروازه موږ شوه، دا پوسته زموږ کور دی. د پوستې بغل ته موټروان مې ګیري لکه د کوره بغل ته نسي بېدېدلی. د مخه چې به پر روانو پښې به مو رېږدېدلې، دغه پوستې 3 ځایه موږ کولو، پر هغه پر چا کوم ولاړ وه، دلته هم ولاړ وه، د دغه درختو لورجې خواته دلته هم ولاړ. 3 ځایه زموږ ته پیسې اخیستې. قاطره یې دغه وه چې یو ورځ ورته ودرېدم، 500 مې ورته نیولي ول، دا لږ دي، ما مه کوه نورو پیسو تر وړې پر دې لاس یې په کنداغ وولم، په لاس مې داسې ګومالکه پر ولاړ وه. ما ویل ولیکئ ول دا پیسې ورته هم نور راکړه. ما ورته زه دا نورې پیسې در سره اخلم، ستاسې سره خبرې نشته، نه ویل در سره کېږي. نو خو دې بیا پر افغانستان باندې بیا دا په ژوند نه راولي، که موږ ژوندي یې که مړه یو. له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو لپاره د عسکرو بهانې ډېرې وې، خو پر دې لویه لاره د تیریدونکو موټر چلوونکو په وینا اوږده ګیره لرل او له مجاهدینو سره د اړیکو لرلو تور پورې کول یې هم لویه برخه وه. مشکلات خب زیاد بود. کدام مشکلات ما برای شما بگیم؟ دمی پرارود نارسیده یک کلینر ما بود ریج داشت. یه به پرارود ای سر پسته جو با موشا بکرم جنگ شده و بیر تاک از من. و یک روز روزاری پاس بالا کردم تذکرهش نشان میگه بداری میگه شو جنگ میکنه روز کلینری میکنه. تذکرهش نشان دادم روز روزاری برش کردم بداری کلینر از منطقه ماست از بوگر است. فایز بسیار دریور خاطره خود طرف داره دی. خودی لین هیچ کسی خاطره در وقت جمهوریت کسی خاطره خوب نداشت. د یوې امن او لوټونکو مرکزونو پاکې لارې، امن او له لوټونکو او هر ډول ویرې د پرته مزل په تمه د دې لارې موټر چلوونکو کلونه د تیرې ادارې د عسکرو ظلمونه او وحشتونه وزغمل. د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو د سرسختو مبارزو په ترڅ کې د افغانستان د ولایتونو د فتحو لړۍ تر دې لارې را ورسېده. د عسکرو په جامه کې غلو خپلې پوستې پرېښودې او لاره 24 ساعته له کومې ویرې او وحشت پرته د موټر چلوونکو پر مخ پرانستل شوه. کابل هم فتح شو او پر افغانستان تر سپین محمدي بیرغ لاندې اسلامي نظام حاکم شو. اوس پر دې لویه لاره د اسلامي امارت د ځواکونو پوستې د لوټ او تالان پر ځای د موټر چلوونکو لپاره په دمځایونو بدلې شوي دي. کومه سیمه کې چې موږ تاسې ولاړ یو دا د فرارود ولسوالۍ د ابي خرما سیمه ده چې د سرو غونډو په سیمه باندې هم مشهوره ده. دلته چې موږ څنګه ته معلومیږي دا د تیر جمهوریت په وخت کې یوه ټولۍ وه، د پولیسو یوه ټولۍ وه چې په دې ټولۍ کې تر 15 کسانو وجود درلودی. دلته پر لویه لاره باندې کومه لاره چې د هرات او کندهار او کابل لاره د تیریږي په فراه کې، پر همدې لاره باندې زموږ ولسي وګړي په تکلیف او هغه شکنجې ورکول کېدلې. حتی د دې پوستې
عسکر د یوې پوستې 3-4 ځایه چک پوینټونه پر دا یوه ځای اچولي وو. زموږ ولسي وګړي یې په تکلیفوله. 500,000 افغانۍ، 100 افغانۍ، پر 20 افغانۍ باندې هم زموږ هېوادوال شهیدان کړي دي. پر همدغه سړک باندې موږ د دې سیمې شاهدان یو، د دغه سیمې یو چې روزانه به ډریوران استادان موږ ته راتلله. هلته د مجاهدینو ګمرک ودرېدل او دا به یې ویله چې مجاهدینو د خدای په اړه د دغه ظلمو څخه مو خلاص کړئ. دلته زموږ سره هغه ظلم کېږي، بې آبرویي راته کېږي، ښکنځل راته کېږي، ابرو و عزت مو په خطر کې ده او زموږ څخه پیسې اخیستل کېږي. د پیسو څخه موږ تېر یو، د پیسو په خاطر موږ خپل ابرو و عزت را باندې ګران ده. موږ په خپل هېواد کې پر موږ باندې خپل هېوادوال ظلمونه کوي. هغه پولیس و، هغه اردو و چې امریکایانو روزلي وو، همدلته یې زموږ هېوادوالو ته ظالمان ځینې جوړ کړي وو، زموږ هېوادوال یې پتنګول. په افغانستان د اسلامي امارت له حاکمیت سره د فراه کندهار په ګډون د هیواد بیلابیلو ولایتونو او سیمو ته د تګ راتګ لارې امن شوې. پر دې لویه لاره له موټر چلوونکو او مسافرو د اسلامي امارت د مجاهدینو یوازینۍ غوښتنه له خپل نظام سره همکاري او د ثبات لپاره ملاتړ ده. مجاهدینو نه یوازې د خپل سر په بدله دا لاره امن کړه، بلکې اوس یې ژوندي ملګري موټر چلوونکو ته ګڼ بې بدیله سهولتونه برابر کړي او په خپل وخت ورته رسیدګي کوي. چې و په تېر نظام کې دلته غلاوې کېدلې، مقصد استادانو ته تکلیف و، مشکلات ډېر وه. او اوس چې دی انشاءالله 24 ساعته موږ هم ګزمه لرو. موږ 24 ساعته د ولس په خدمت کې یو. د ولس څه مو دا غوښتنه ده چې همکاري وکړي، د امارت سره همکاري وکړي، امارت اسلامي سره. نو دا غوښتنه مو د نور غوښتنه نه لرو. انشاءالله موږ سل به سله کې د دوی په خدمت یو، پتکار وي که خدای نکرده یو بله پیښه وي، انشاءالله سل به سله کې موږ د دوی په خدمت کې. د سړک پر سر ولاړ د اسلامي نظام د امنیتي پوستو دروازې پر دې لاره د تیریدونکو موټر چلوونکو پر مخ پرانستې دي او پر سړک ولاړ مجاهدین هم د خلکو د هوساینې لپاره د ځان قربانۍ ته تیار دي. چې دلته پر شارع باندې دنده لرم، سرباز یم. دا د بخورمن سیمه ده، د سرو غونډو په علاقه زموږ خلک پېژني دا منطقه. نو دلته الحمدلله تاسې وینئ چې اوس زموږ پوستې نه دروازه لري، نه ښارګیر لري، نه کوم سیمې ښار لري. الحمدلله ولس د یو چا د مشکلاتو دپاره یو څوک په وري داسې موږ اجازه ورکړې چې هغه خصوصا باید زموږ وطاق ته راسي، خپل د مشکل دپاره، خپل د شي دپاره. الحمدلله دلته که ګرمي، که یخې، که هر کم حالات یې موږ دلته 24 ساعته ګزمه لرو، پیره لرو. نو ولس ته 100% ډاډ ورکوو چې الحمدلله خپل تضیعات سوله په ازاده وکړي. دلته انشاءالله لکه 20 کاله چې دلته دا خلکو زموږ نظام او زموږ خلکو قربانۍ ورکړي، د سر په بدله او د وینې په زور سره، په د خپلو مټو په زور سره او د الله په نصرت سره، اوس هم الحمدلله دښمن ته هغسې ولاړ یو، هغسې اماده یو. هغه که مرګ یې، که درد یې، که یخ یې، که ګرمي، په هر حالات کې موږ هغه ته اماده یو انشاءالله. مخکې خو دلته ډېرې ستونزې وې، تاسې لیدله چې دا مخامخ ټولۍ و، دلته د یو فرد په حیث یو څوک په شی و چې ډېر ظالم انسان و، چې نه هغه د اسلام په بڼه کې و، نه یو د یو دغه په حیث کې و. ډېر ظلم کدی دلته، د موټروانانو سره ظلم کدی، خلک وویشتل سوه بې ګناه. دلته ولسي خلکو راتګ نسو کولی، دا لارې ګر بندې وې د ولس پر مخ باندې. نو اوس الحمدلله د خلک خپل رب ته امت کې موږ دلته د خلکو په خدمت کې، نه چاته ظلم رسي، نه چاته زیان رسي. هر سړی په شپه او ورځ کې دا لاره خلاصه ده، نه چاته مزاحمت شته، نه غل شته، نه بل څوک شته، نه بل څوک شته. الحمدلله اوس هیڅ مشکل نشته. نو
الحمدلله د اوس په وخت کې د مجاهدینو ترتیب ډېر منظم دی، ډېر په ښه دغه باندې امنیت ډاډمن دی. ټولو موټروانانو، ټولو ولسي خلکو ته، ټولو ملي تجارانو ته موږ دا ډاډ او اطمینان ورکوو. انشاءالله هېڅ مشکل نشته. اشاره باندې شپه ورځ ګزمې روانې دي، مجاهدین ښکلې پیرې و ګزمې په ښه هماهنګۍ سره ترسره کوي. انشاءالله کوم مشکل نشته. اوس امنیت ډېر د ډاډ وړ دی او ډاډمن دی. انشاءالله ټوله شپه ورځ چې کوم روتامت کې کوم ملي تجاران یا مثال دا نور خلک چې روتامت کې هغه ډېر ډاډمن دي، ډېر خوشحاله دي. انشاءالله څه خبره نشته د اوس لپاره، خو بلحاله ډېر اطمینان وړ دی. امنیت انشاءالله په هره معنا باندې برابر دی. د اشغال پر مهال د فراه کندهار لویه لاره په کنډو کپر اوښتې وه، خو اوس نه یوازې خلک د اسلامي امارت له لوري هغوی ته د سهولتونو برابرېدو شیبې شماري، ترڅنګ یې د اشغال پر مهال ورانې ویجاړې لارې هم د بیا رغونې نوبت ته په تمه دي.